د چارو ادارې لوی ریاست د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې لخوا کونړ کې د ادارو رئیسانو امیرونو او مدیرانو لپاره د رهبرۍ پراختیا مهارتونو او د مدیریت بنسټونو روزنیز سیمینار پای ته ورسید او په ګډونوالو تصدیقونه وویشل شو. دغه ونیز ورکشاپ چې د اصلاحات ادارې او د ملکي خدمتونو د ادارې لخوا ترتیب شوی و یقینا د رهبرۍ او د مدیریت په برخه کې ډیر زیات مفید و چې د رهبرۍ اساسات د یو رهبر ښې ځانګړتیاوې همدغه رنګې د مامورینو نظارت کنټرول په دغه برخه کې ډیر بهترین درس وړاندې شولو. د کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقانی د اداري چارو ښه پرمختګ لپاره تخصص او تعهد مهم وباله او ډاډ یې څرګند کړ چې د کارکوونکو مهارتونو لوړولو په پار به راتلونکي کې هم ګټور روزنیز پروګرامونه پلي کړي. اوس دغه نظام د شریعت موافق چلول دا تربیت ته ضرورت لري لکه څرنګه چې په هغه ډګر کې الحمدلله موږ د دغه تربیتونو په ورکولو سره دغه مجاهدین الحمدلله هغه مقصد ته ورسېده نو په دغه اداري کارونو کې هم دغه تربیت ته ضرورت لري چې دغه اداره د شریعت موافق په صحیح معنو باندې وچلئ چې هم الله راضي شي او هم ولس ته صحیح خدمت وشي. ګډونوالو یاد روزنیز پروګرام د رهبرۍ او مدیریتي چارو پراختیا لپاره ګټور وباله او د مرکز سربیره د ولسوالیو په کچه هم د ورته روزنیزو پروګرامونو د پیل غوښتنه وکړه.